سلامونه او نیکی هیله درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست یو بل ریپورټ ته له سټي وال میډیا څخه خوشحاله یم چې زه عبدالحسیب څانګزی دا ځل بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې وم او هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ له دوستانو سره هم شریک کړئ نن موږ راغلي یو د کابل د نقاش سیمې ته په دې سیمه کې زیاتره مالونه خرڅیږي او لاندې ځایه د کابل ښار زیاتره سیمو ته دا مالونه ویشل کیږي نن موږ غوښتل چې له دې ځایه یو خوندور ریپورټ تاسو ته د پسونو د غوایانو د نرخو په هکله تاسو ته چمتو کړو نو هیله کوم چې د دې ریپورټ تر پایه له موږ سره واوسئ او یادونه کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ له دوستانو سره هم دا ویډیو شریک کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام تاسو ته الحمدلله تاسو ښه ان شاء الله څنګه دي نرخونه والله ښه دي الحمدلله د تا دي که د ورور دواړه شریکان دي خدای دې په مالو په روزي برکات کوي ان شاء الله مننه تشکر خیر نرخونه څنګه دي وای ارزانه سوي غوښه ارزانه سوي د موږ نن ریپورټ چمتو کو د میګو د بازار څخه د غویو بازار څخه نرخونه ماغه نرخ ده یاره ورور دا خبر خو ته بالکل صحیح ده خو موږ نرخونه وخت ارزانه او د ډالر سره نرخونه بیخي سریکس دا وطني دي خارجي دي دا وطني دي وروره وطني څنګه په ډالر وروره دا غوږونه څخه وطني دي په خاطر دا دلته بلاوله منګه اخیسته مثال یو په 100,000 دینه براتلی 10,000 کالدار صحیح ده اوس نو پاکستان خلک راځي 100,000 کالدار سي په سواخلی 4,000 افغاني راځي مثال دا ټول کوشش هر سړی سکی خارج نه دی جن راځي پاکستان ته وړي بوس کالدار جګه افغاني تغییر او ډالر جګسو هر سړی منډه راولي دی جن منګه تاسو نو وړي الته خرسي ګټه خبرمانه کوي دلته اوس غوښه نه خوري مجبور دي نو کچالو اول قلته 200 او 300 روپۍ سوي سرمایه گذاریم کړی دا وروره ته به مشرک ته مشرک څومره سرمایه گذاری د سیو کار د 10-12 لک روپۍ کړی دا ډیر هم ده صحیح او بیا دا ځای کراور کوي هفتې اخلي راشه قراردادیانو صحیح مخکې اخلي اوس نه اخلي صحیح ده د ډوډۍ او ټول شی په تاسو ده او ټول شی موږ د واخه ورګو هغه منظور ما ده کنه هغه نو یو پس څومره مصرف لري په سلیش یو پس 500 روپۍ مصرف په سلیش ساته او سلیش که 2 ورځې 3 ورځې پاتې نو هغه تاسو دا قیمت باندې تاثیر کوي ول نه کوي تاثیر ډیر تاثیر کوي دا څه دا ګوره ما مخکې تا د خبره مخکې یاد کړه دا کالدار افغان ډالر و ډیرو چت سوي دي کنه پاکستان خلک راځي ډیر غړ تجاران راځي هم دي جنوړي کنه مثال یو پس کې 2000-3000 ګټه اوس پاکستان کې 1000 کالدار کې به او افغاني بلاوله 5000 کې دی اوس وروره 5000 افغاني نه 2000 کالدار جوړي صحیح ده څنګه کوي سي خو پسو پیژنو خو پس کوي سي کنه اوس خو پس اوس مثال دا دی بله دا سیدی ګوره دا خلک وایي چې دا وړي لري بهترینه غوښه سیده د همدو وطني د دایلاند لپاره هم دي بهترینه غوښه د همدغه پسو او بیا پسې راتې سدي ته وایي کړه کندوسی ده صحیح څوک ترکی ورته دی غوښه بیا غیسه نه اول نمبر غوښه دی وطني ده بیا خلک وایي زرګي نه د اول نمبر غوښه دی وطني پسې بیا دا کړغ دی بیا ترکی ورته دغه د شانت شمال خاطر راځي شبرغان خاطر دغه پسې نو اصلي غوښه سي دی وطني پسې میدان راځي وردګونه غزلینه بهترینه غوښه قیمتي باندې پسونه قیمتي سده وطني پس ډیر اوچات راځي نظر په دې پسو سره خوشاله اوسئ مننه زه خدمت ډوډۍ سره خوشاله ډیر مننه مهرباني ګرانو لیدونکو تاسو ولیدل چې زیاتره کسان ازارګي پسونه په وای ګرځي چې هغه چندان کیفیت نه ورکي او خغه وکړي راځي وطني پسونه راځي چې هغه خغه لري او خوندور غوښه لري نو زه نور دوستان سره هم په بیلو مالو باندې وغږیږم ان شاء الله موږ سره اوسئ ګرانو لیدونکو موږ راغلو دلته 2 میږي دي زه خو میږي ورته وایم
چی سیرلیان زه لږ بلد نه یم. سلام علیکم. تاسو کې یاستئ؟ لږ مخته راسئ تاسو. سوال لرئ؟ خیرتي ده؟ د بیچاره باندې څه ظلم راخیستی؟ ولې د محکمه نیولې؟ انداسې خرڅوینو نیولم. تاسو ما ته مخکې اشاره وکړه دا څه ځانګړتیا لري؟ دا ځانګړتیا دا قلب لري، خدای قلب لري او هغې نه وینې دا خدای قلب لري. ډېر شوقي شی ده. درنو لیدونکو تاسو ګورئ چې یو خدایي رنګ په سپین کې یو ښه رنګ تور رنګ ده کارول شوی ده او دوی وایي چې دا خدایي قلب یعنی خدایي ده او دا صحیح څنګه د نرخونه ښه دي والا بد نه دي نه. دا په څو خرڅېږي؟ دا اندا خرڅېږي کیلو په 400 کیلو په او دا قصابه کې چې غوښه خرڅي هغه ټوله د میګو ده. صحیح د وزې بیا یې وای دا سیرلای ده په وزې خرڅي. سیرلای قیمته ده که میګ قیمته دي؟ نه سیرلی قیمته دي. سیرلی قیمته دي وزن نه لري خالي غوښه لري. مخکې دا په 1500 د اشرف غني په وخت کې د پسه په 350 اوس دا 400 د پسه 350. صحیح او به د څو خرڅوي دا یو دانه مکمل سیرلای؟ هر رقم دی نو 1000 1100 2000 ایندا ورو راځي 15000 شپږ منه راځي. اما رښتیا شپږ منه؟ رښتیا شپږ. او مشتری ته به څو منه وایي؟ مشتری ته وایي 8 منه. نو دا څنګه تول کوي؟ خو چې ورته وایي چې شپږ منه ده وای نه 4 منه ده چې نه ورته وایي دا شپږ راځي وای و شپږ نیم راځي. ښه خبر. سلام تاسو ته. مخته راځي که زه خیر نه درځم. ته لږ مخته راسه. د دې ولې محکمه نیولې؟ دا خرڅومه که نه خرڅېږي که نه. څو د نرخونه څو دي؟ دا 2000 11,000 ما ویلي چې په قار د نه لپاره په قار څه خرڅ شوی نه ده؟ و د سلاب منه دا کړی که نه. صحیح څو منه راځي بیا دا؟ دا 9 منه راځي. 9 منه تر اوسه چا نه راخیستې؟ نه تر اوسه. څو ورځې کېږي چې دا پاتې ده؟ دا 3 ورځې کېږي. 3 ورځې. سرمایه هم خپله ده که له نور جیم راوړې څه خرڅ کوي؟ دا میدان مال ده یا کور کې راټولول ته خرڅوو. وطني مال ده؟ وطني د میدان ده. صحیح او څومره ورځې به نور دا وساتي که خرڅ نسي بیرته بیلیږي؟ تر څو قسمت د چا نیولی نه راسي بیا په خرڅوو که نه. صحیح. فرض وکړه زه راغلم غواړم چې مثال سیرلای واخلم ما ته څه صفات کوي؟ څنګه صفات کوي؟ زه ورته هم خسي سیرلای ده دغه ښه شیراکه سیرلای ده په ټولې درکوم غواړم نه لري ښه صاف خالي سرخي غوښه. درنو لیدونکو تاسو وکتل چې نرخونه په کومه سطح او دوه سیرلیان ما تازه نوم ځکه سیرلای کنه سیرلی زه به نورو دوستان سره هم خبرې اترې وکړو د نورو مالو په هکله. نو هیله کوم چې له موږ سره ملتیا وکړئ. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم و رحمت الله. نام مبارک. بخیر هستین؟ احمد زمانی هستم. احمد زمانی. پیشتر با ما گفتن قصاب هستین؟ بله یک قصابانم. سای شارنا کل پشت است. بسیار خوب. خوشبختانه که خودت در اینجا یافتم. به خاطر همین نرخ‌ها ما آمدیم که یکی نرخ‌ها رو پرسان کنیم، یکی جنس خوبه چطور بشناسیم. درست ما آمدیم کمپانیام بازار رو دیدیم، موقعیت‌های دیگه هم بازار رو دیدیم، ولی اینجا بیشتر قیمتش بالاست. علتش در چی است بیادر؟ برادر محترم به شما یادآور شدم که شما لاسپیکرها رو که می‌بینید بند در شهر بازار اینا گفته که اون تا گوشتایی که لیلام است که اینا با این مالا بسیار فرق میکنه. اونا بیادر مالای لاجلوش است، بیادر لاغر، اون بیادر پیچکاری که دیگه ای بی و مریضی است. اینی مالایی که شما میال کیلو چند تو نرخ گرفته کیلو چند میگه؟ اینجا به من در اینجا 400 گفت. 400 میگنی زمانی که 400 ایج بفته چطور لاسپیکر بند میکنه 3.5 را پا 300 را خود طبعا نو تیر میکنه بیادر اون لاشلوش است پیچکاری کردگی از مریضی است که اینا دولت ما کدوم توجهی نداره که بیادر به خاطر ازی که جلو لاسپیکرها که ارزان است با چی خاطر ارزان است که علاج پرسان کنه و مال خراب سودا میکنه چرا جلوش نمیگیره؟ اگه مال خوب است بازم معلوم شه. دقیق است. اگه مال خوب است باید اینجا نرخ مثال مال خوب میاد کیلو 400 کم
نمیغلطه برادر محترم در جای. شما اینجا یک گاو زنده میگیرین یا هم اینجا حلالش میکنین و همون گوشت شما خریداری میکنین؟ برادر ما مال زنده میگیریم باز در دکان خود در حضور مردم حلال میکنیم، یعنی یک چیز پاک و صفا است، سوتره است، یعنی صحت است. دقیقاً. این گوشتایی که در پیش مردم در پسر کشته میشه و در حضور مردم نمیشه و نیلامی‌ها که بند میکنه خطا نمی است. که در حضور مردم حلال کنه خب طبعا یک چیز خوب میباشه. فرقش نمیاد که بیادر خود مادر میاره لاشو میاره بیادر اون پیشکاری همون منظورم است. بعض شرکت ها واردات دارن از هند گوشت می از برزیل می از اینجا. آره هم گوشت می خوگا نام مردم بد میکنن دیگه. راست میگی. و زیادتر در خانه شکایت کردیم از قصابا. علتش همین است که قصاب خوب نمیدیم. قصاب خوب در خدمت است، در حضورت است، در کل پشت بیاد بینندگان محترم ببینن که ما خودمون اینجا مال ما دیدم تقریبا بیش از 45 دقیقه ما خود تعقیب دارم گشته میریم. ما گفتم سرگردان استی آخر یک کس بنا گفت بیادر خودش خرید. هدف ما میست که یک چیز خوب بخرم. از اون خاطر ما سرگردان هستم که چیز خوب بخرم و مشتری را تقدیم کنم. چند آوردی جیبت؟ چند آوردی؟ هر چیز در خدمت است. سلامت باشی. بخیر باشی. خدا برکت. تشکر. پرتا سلامت باشی. تشکر از مصاحبه. شما همچنان چه خدمت بر ما بخیر باشی. بخیر باشی. سلامت. قربانه. سلامت. ګران لیدونکو زموږ د نن ورځې ریپورت هندلته پای ته رسیږي. تاسو د قیمتو په اړه پوه شوي او هغه غوښې چې بازار کې لیلامیږي دغه په اړه تاسو پوه شوي چې علت شي د هغه په 350 لیلامیږي. علت دا اوس هغه بعضې مالونه مریضي، بعضې مالونه د دوا په زور مثال تقویه کیږي، نو هغه غوښې بیا هلته لیلامیږي او بعضې غوښې له خارج څخه شرکتونه راوړي او هغه قصابان، بعضې قصابان البته د ملګري د موږ څنګ کې ولاړ ده، بعضې قصابان هغه په مختلفو نرخو خرڅوي. خدای دې چې دا ریپورټ ستاسو د پام وړ ګرځېدلی اوسي. بیا هم یادونه کوم چې سیټي وال میډیا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له دوستانو سره هم شریک کړئ.